د داسې قسمه چل ول په ذریعه سره مونږه خپل ادارې او کمپنیانې روز پر ورځ کمزوري کوو. لکه یو بل مثال ملازمینو ته د بونس لالچ ورکول یا د پروموشن لالچ ورکول، نو دا موثره ضرور دی خو دا ډېر شارټ ټرم فایده ورکوي ادارو او کمپنیو ته. او لکه په اداره کې چې څوک په اخلاص سره د ادارې په پالیسۍ باندې خبره کوي نو د هغه حوصله شک نه کیږي. چې څوک چاپلوسي کوي نو هغه ته مراعات ورکول کیږي. نو هم د دغه وجې نه د ټیک او د غلط فرق ورک شي او ادارې روز پر ورځ په ښکته راځي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د با اثره څیز نه هرګز دا نه ثابتېږي چې دا څیز ټیک دی. مینیپولیشن یعنی چلول په بزنس کې یو ډېر خطرناک څیز دی، ځکه چې دا ډېر زر خپل اثر ښیي. چونکې دا یو موثره سټریټیجي ده نو ځکه دا ډېره زیاته عامه ده او د وړوکي کاروبار نه والا تر غټ کاروباره پورې په هر سطح باندې اکثر خلک دا استعمالوي. او هم د دغې وجې نه یو کمپني او اداره د بلې کمپنۍ او ادارې په دباو کې راشي او تر دې حده پورې کومې ادارې یا کمپنیانې چې دوکه او مینیپولیشن کوي نو کله کله په خپله هم د دې دوکې او مینیپولیشن ښکار شي. لکه مثلا قیمتونه کمول یا اډورټایزمنټ کول یا د خلکو په ذهنونو کې خوف و هراس پیدا کول یا د هغې جذبات راپاسول او خپل څیزونه خرڅولو کوشش کول او خپل ګولز اچیو کول. نو د داسې قسمه چل ول په ذریعه سره مونږه خپل ادارې او کمپنیانې روز پر ورځ کمزوري کوو. لکه یو بل مثال ملازمینو ته د بونس لالچ ورکول یا د پروموشن لالچ ورکول، نو دا موثره ضرور دی خو دا ډېر شارټ ټرم فایده ورکوي ادارو او کمپنیو ته. او لکه په اداره کې چې څوک په اخلاص سره د ادارې په پالیسۍ باندې خبره کوي نو د هغه حوصله شک نه کیږي. چې څوک چاپلوسي کوي نو هغه ته مراعات ورکول کیږي. نو هم د دغې وجې نه د ټیک او د غلط فرق ورک شي او ادارې روز پر ورځ په ښکته راځي. او دغه شانتې بعضې کمپنیانې یا ادارې چې کوم دینو خلکو ته زیات نه زیات قرض ورکوي چې هغې نه زیات نه زیات څیزونه خلک واخلي اگر چې د هغې د وس نه بهر وي. د دغې سبب د وجې نه اکثر خلک د مالی مشکلاتو ښکار شي او بیا په خپل منځ کې یا ادارو سره جګړې شروع شي. او حقیقت دا دی چې نن سبا په کمپنیانو او په ادارو کې چالبازي او مینیپولیشن ډیر زیات عام دی. خو ګورې دا خبره یاد وساتئ چې د دې متبادل هم موجود دی او هغه څه دی هغه دا څیز دی چې مونږه د خپل مقصد او د ویژن نه خپل امپلایز او خپل کسټمر متاثره کو او خپل ویژن پوره کو. هم د دغې وجې نه بیا زمونږ ادارې ترقي کوي. نو صرف د دې وجې نه بیا زمونږ ادارې انشاءالله العظیم لانګ ټرم سکسس حاصلوي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه.